سلامونه دوستانو، نیکی هیله او احترامات په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ او د صحت په جامو کې به پټ یاست. زه اسلامیار خان په نننۍ ویډیو کې به دا معلومات درکړم چې تاسو څنګه کولی شئ د فیسبوک یو پیج جوړ کړئ او هغه پر مخ ویوسئ. له ما سره هم زیات پیجونه هم شته، خو ستاسې لپاره اوس یو پیج جوړوم. تاسې به راشئ، اول تاسو سره خو به دا علامه اوله کې نه وي، دا چې کومه یې ماته راکړې ده، نو دا علامه به تاسو ته وروسته درکوي چې کله تاسو پیجونه مخکې لاړ شي. نو تاسې به راځئ، اول سر کې به په دې ځای به کلیک وکړئ، په دې درې کرښو به په دې درې لاینونو به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې کلیک وکړ، د هغې نه وروسته به تاسو راشئ دې ځای ته، دې پیجز ته، دې ځای ته به تاسې راشئ او په دې ځای چې تاسو کله کلیک وکړئ، ګورئ دوستانو دلته دا کریټ پیج وینئ یا کریټ، په دې ځای به کلیک وکړئ او زمونږ تاسو نه مو دا هیله هم ده چې زمونږ دا پښتو شاعري پیج ځان سره فالو هم کوي. نو په دې کریټ پیج باندې تاسو کله کلیک وکړئ، نو تاسو ته داسې ځای راځي، نو د پیج نوم درنه غواړي، نو تاسو به د پیج نوم ورکړئ دلته، ځکه چې ضروری ده. نو زه اوس دلته نوم ورکوم چې اسلامیار خان به ورکم. صحیح ده، اسلامیار خان په پښتو کې ورکم، په انګلیسي کې زما یو هغه شته ده، خو هغه صحیح ده خان. اوس به تاسې وګورئ دوستانو، پښتو کې به زه ورکم خان، څه شو خان، صحیح شو. دې نه وروسته به تاسو په دې نیکسټ کلیک وکړئ. کله چې په دې نیکسټ کلیک وکړئ، تاسو ته دې نه وروسته تاسو ته غواړي چې ګورئ دوستانو، تاسې به دلته یو کټګوري ورته انتخاب کړئ. نو زه ورته دغه کټګوري انتخابوم، دا کټګوري، نو تاسو به دلته ورته دا کټګوري انتخاب کړئ. تاسو چې کله دا انتخاب کړئ، هغې نه وروسته به تاسو دې لاندې هغه باندې کلیک وکړئ، کریټ باندې. کله مو چې په دې کلیک وکړئ، د هغې نه وروسته به تاسو څه کوئ، اوس ګورئ دوستانو دا چې کار وکړي، زه به تاسو ته وښیم. دا د کار یې وکړو. اوس تاسو په دې ځای کې ویب سایټ لرئ، نو موږ یې ویب سایټ نه لرو، خپل لوکیشن ورکوئ نه ورکوئ، او یا هم نور څه که نه ورکوئ، دې ځای کې تاسې ګوتې نه وهئ، نو بس د دې نیکسټ کلیک وکړئ. تاسې به دې ځای ته دې ځای کې به تاسو خپل تصویر ورکوئ، چې هر یو تصویر ستاسې خوښوي، بس په دې ځای کې به تاسو خپل تصویر ورکوئ. د هغې نه وروسته به په دې نیکسټ کلیک وکړئ. کله مو چې په دې نیکسټ کلیک وکړئ، ګورئ دوستانو د موږ پیج جوړ شو، او دې نه وخت په ډن باندې کلیک وکړئ، نو زموږ د پیج جوړ شو. او دا د تاسې وینئ دوستانو چې زموږ پیج جوړ شوی دی. غواړئ چې له واتساپ سره یې کنیکټ کړئ، نو زموږ د واتساپ شمیره به هم تاسو ته موږ درکړو، د دې دپاره چې تاسو ته کوم مشکل و، نو له موږ سره به په اړیکه کې شئ. سمه ده. نو زموږ د واتساپ شمیره ده 0 71 15 414. دا زموږ د واتساپ شمیره ده. نو پته باندې به تاسې باندې لاندې هغه آپشن باندې به کلیک وکړئ، نو تاسو ته به یو کوډ راشي. نو دا د موږ ته کوډ راغی، کېدای شي چې کوډ وي، ځکه چې واتساپ ته راغلی دی که نه. نو دا د کوډ دی دوستانو، دا د موږ ته کوډ راغلی دی 9910. نو دا کوډ به موږ اوس دلته ورکو 9910. صحیح ده، 9910. صحیح ده، 10. صحیح شو. په دې باندې به کلیک وکړو، هغې نه وروسته په دې باندې کلیک وکړئ. نو اوس دا زموږ له واتساپ سره هم کنیکټ کېږي، نو کنیکټ شو، واتساپ سره هم کنیکټ شوی دی. نو له تاسو ټولو دوستانو مې همدا هیله ده چې دا ضرور فالو کړئ. اسلامیار خان تاسو په پښتو کې سرچ کړئ، په پښتو کې سرچنګ وکړئ، نو پښتو کې تاسو ته د سرچ نه وروسته به تاسې هغه وکړئ. ګورئ دوستانو دا د زموږ پیج تیار شو. نو موږ ته وایي که تاسې کوم پوسټ کوئ، نو له اول پوسټ به زموږ دا وي چې سلامونه دوستانو، نیکې هیلې او احترامات.
نو اول به زمونږ سلام وي په ټول هغې نه وروسته به له تاسو سره راځو نو دا دی زمونږ پیج جوړ شو له هغې نه وروسته کریټ هم شو اوس کریټ پوسټ دی او که نه کوئ نو تاسو په دې نو باندې کلیک وکړئ د هغې نه وروسته که تاسې د دومره نفرو ته د دې ریکویسټ کوئ او ورته ورلیږئ نو تاسو په دې ډن باندې کلیک وکړئ کله مو چې دې ډن باندې کلیک وکړئ ګورئ دوستانو وټساپ ته بیا لاړو چې بیا څه شوي دي کیدای شي له موږ نه څه شی پاتې وي نو دوستانو په بخښنې سره مونږ ته دا دی ګوره د فیسبوک نه مونږ ته ډېر راځي فیسبوک مونږ ته څه وایي فیسبوک مونږ ته څه وایي مونږ به هم وګورو صحیح ده دوستانو چې کوم مشکل هغه له موږ نه بزنس واتساپ غوښته نو چې زموږ بزنس واتساپ سره دا کنیکټ شي نو اوس له دې نه تېرېږو او ځو تاسو ته طریقې ښیو نو اوس د نو باندې په دې کریټ پوسټ باندې که تاسو کلیک که پوسټ نه کوئ نو په دې ډن باندې کلیک وکړئ که بس د پیج لینک کاپي کوئ نو کاپي کړئ که نه کاپي کوئ نو بس بیا هم تیر شئ اوس ګورئ دوستانو د پیج لینک به مونږ کاپي کوو نو دا په دې نیکسټ باندې کلیک وکړئ نو په تاسو په دې کې ایډیټینګ کوئ د پروفایل او د بل لاندې د نو په دې ځای کې به مونږ لږ څه هغه وکړو ایډیټینګ وکړو ملګرو نو راځئ له دې ایډیټینګ نه به تیر شو او بس انوایټ به ټولو ته وکړو صحیح ده له هغې نه وروسته به بیا راځو ګورئ موږ سره فرینډ نفر 4610 نفر له موږ سره فرینډ دي نو په دې ټولو ته که تاسې انوایټ کوئ یعنې کوم هغه ورلیږئ ریکویسټ ورلیږئ نو تاسو په دې لاندې سینډ هغه باندې انوایټس باندې کلیک وکئ د هغې نه وروسته به تاسې دا هغه به ټولو ته ورشي او له دې نه وروسته به تاسې دوستانو که تاسې دې ته ګروپ جوړوئ نو ګروپ جوړ کړئ نو موږ به ورته ګروپ هم جوړ کړو اسلامیار خان په نوم به یو ګروپ هم جوړ کړو نو تاسو ته به په دې کې تاسې کوم ګروپ جوین کوئ نو نه جوین کوو صحیح ده کم واتساپ نو واتساپ شمیره موږ مخکې هم ورکړه په بله ویډیو کې هم په دې ویډیو کې هم ورکړو صحیح ده نو 6 دا زمونږ د واتساپ شمیره شوه د بهر کوم ملګري چې موږ له بهر نه ګورو نو هغه بیا هم د بزنس واتساپ د انسټالولو هغه موږ ته راکوي نو موږ یې نه انسټالوو نو زو سیده چیرته ځو دوستانو چیرته ځو سیده د پیج په طرف چې پیج زموږ جوړ شوی که نه ملګرو موږ ورته دا ګرین سکرین ویډیو ورته اپلوډ کوو یعنې پوسټ کوئ ګورئ زموږ پیج زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او یو پیج هم لایک کړئ صحیح ده پیج هم لایک کړئ صحیح ده موږ به هم دا پیج هم لایک کړئ پیج هم لایک کړئ صحیح ده لایک کړئ لایک کړئ صحیح ده نو دا دی لاندې بل هم غواړي نو دې ځای کې به هم تاسې لږ د خپل ویډیو په اړه معلومات ولیکئ ګرین سکرین صحیح ده ګرین په بخښنې سره دا په کیبورډ کې څه مشکل و نو دا د مشکل حل شو ګرین سکرین ویډیو صحیح ده ویډیوګانو لپاره زموږ پیج فالو کړئ نو صحیح ده
نو په دې هغه کې په دې پیج کې به تاسو ته ټیکنیکل درسونه هم درکول کېږي او له هغې نه وروسته به تاسو ته ګرین سکرین ویډیوګانې هم میلاویږي. نو د که ویډیو مو خوښ وي له نورو دوستانو سره ضرور شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل اسلامي ارخان ضرور فالو کړئ، ضرور یې سبسکرایب کړئ په بخښنې سره. نو موږ به یو بل انوایډ یو بل هغه ستاسې لپاره وکړو چې تاسو په صحیح ډول پوه شئ. نو زموږ دا ریکویسټ څو کسانو ته تللی دی، نو څو چې پاتې دي هغوی ته اوس ورځي. نو صحیح ده، تر بلې ویډیو په الله مسپارم، د الله په امان.